سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د کوهي چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو اسانه کوهي چل به زده کړئ. احتیاط وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې په کم اور باندې یعنی په ډېر کم اور باندې جوړیږي. د ټولو نه مخکې به یو لوښي ته اوبه شوی کوچ یعنی بټر ور واچوئ. کله چې دا کوچ ښه حل شو او لږ تود شو په دې کې نو بیا به ورته نیمه پیاله پی یعنی شوده ور واچوئ او دا به د دې کوچو سره دومره ولړئ چې دا کوچ او پی د یو بل سره ښه میکس شي. تاسو کولی شئ چې دا کویا د 2 هفتو پورې په فریج کې کېږدئ او استعمال یې کوئ یعنی په یو یخ ځای کې. کله چې دا د یو بل سره ښه میکس شو نو بیا به ورته یوه پیاله وچ پی یعنی ملک پاوډر ور واچوئ او دا به پکې تر اخره پورې لړئ. تر هغه وخته پورې به یې لړئ چې دا اوبه وچې کي او دغسې به ترې لاول لږه خټه غونده کې جوړه شي. نو ښه به یې لړئ چې لاندې ورته نه وننښلېږي. نو کله چې دا د دې لوښي د دې طرف نه را جدا شوله نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو کویا تیاره ده. نو دا د ورو ورو تیارېدو ته رسېدله. اوس دا د تقریبا تیاره ده. نو لږ به یې په دغې کې دغسې ولړئ. دا چې کله تیاره شوه نو یو طرف ته به یې راواخلئ چې یخه شي. تاسو یې کولی شئ چې یو شکل ول هم ورکړئ څنګه چې ول موږ ورکړی و. تاسو د ویډیو په لاول کې ولیدو. نو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.